د ملا هیبت الله د یو نږدې کس او د اسلامي امارت چارواکي لوی فساد او خیانت رسوا شو او سراج الدین حقانی به له دوی څخه څنګه خپل غچ او حق واخلي. لیکوال احمد بهار. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د کوټې شورا سیاسي او پوځي ځواک اوس کندهار دی چې د اخوندزاده او حاجي بشر نورزي په مشرۍ له داود ابراهیم القاعدي او ایرانی واکمنۍ سره د نشئی توکو په قاچاق کې اړیکې لري. دا د میلیونرانو مرکز دی او په اسیا کې د دولت له ساتنې سره د نشئی توکو د قاچاق لویه شبکه ده. له چین سره د تړونونو د لغوه کولو، د نشئی توکو له قاچاق او سیاسي پوځي ځواک سره د دغه شبکې ننګول له بهرنۍ مرستې پرته نږدې ناشوني دي. د ځانمرګو بریدونو په وسیله د خپلو سیالانو وژل خو د دوی پخوانی دود دی. ولې څو اونۍ وړاندې د پاکستان پخوانی استازي حقانی د اسلامي امارت د واکمنۍ لپاره ګواښ بللی و. هغه پوهېده چې په کندهار کې ننداره څوک مخ ته وړي او کندهار به هیڅ کله ونه زغمي چې څوک د دوی د ځواک بنسټ وننګوي. لویه بیلګه یې د جنرال عبدالرازق وژنه ده. په 2013 زیږدیز کال کې جنرال رازق چا وواژه؟ داود ابراهیم او حاجي بشیر نورزی دواړه د سیمه ایز ثبات لپاره د پام او وړ ننګونو استازیتوب کوي، ځکه چې په سازماني شوو جرمونو، د نشئی توکو په قاچاق او د تروریستي ډلو په ملاتړ کې پراخ رول لري. هند داود ابراهیم د نشئی توکو او مافیا تر لاس لاندې نیولی چې اوس په پاکستان کې اوسیږي. حاجي بشیر نورزی د افغانستان د نشئی توکو لوی قاچاقبر دی چې په 1994 زیږدیز کال کې یې د پاکستان په مرسته اسلامي امارت رامنځته کړ. له دومره سیاسي او پوځي ځواک سره به حقانی وتوانیږي چې د کندهار ځواک له پښو وغورځوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.